السلام علیکم څنګه استاد خیر جوړې صدقه دې کړې دي ان شاء الله صدقه دې څنګه کباړ خرچه لګی والله وو غریب دا بوتخاک د چیرته لاړ سم بوتخاک کله ته دی وو اوس مستقیم نه کړل دي خو ها انت لازم تتعاون مخ كذا برج برق ده ها هغه برج برق شه ده هغه سره کته شمه ها ها پیاده را روان یم د کارته ناونه والله پیسې نسته پیسې بټوه مې بټوه ورکسوه پوه شولې تم روانې لکه چې دسې ولا نه بلده ما پوه شولې بس پیسې پاتې شولې کور کې څنګه 100 روپۍ ګټي ورځې والله قاری ته دوره استل یو نیم سل پاتې دي پورته پاتې دي ها دا باندې شکر پاتې ها بس هغه نه را روانو ما ښه کارته ناونه هلته بټوه ورکسوه شې دی پکې دا چې ما په خامم درد کوي هم په خامم درد کوي پوه شوې څو روپۍ ګټي ورځې سل یو نیم سل روپۍ څو ماشومان دي کور کې څلور ماشومان درې ماشومان دي زنانه ته درې دي یو څه څلور وروره موږ هم یو چاته زنګ وهلی دی چې راشي همداسې ها څو روپۍ ګټې ورځې یو نیم سل دې کې اوس کله کار شته دا کباړ مباړ کې کله کار کېږي دې خو ودرېږه دې خو چې هغه دی نور کار نه موږ نه هم لاره وکړه څه کاروبار سړی شروع کړي والله دا پوه شوم هغه موږ نه خپله لاره ورکړه همدا کار د همدې کې شکر به آرامه پرې مې دي همدې پرېږده نو یو سایکل او دوه بوجې پیدا کړي کار دې کېږي خدای مهربان دی الله راته نه نور الله راته څو ورځې تاریخ دې لیکي ولاګه نور هغه که نه څو بجې راوځي څو ځې کور ته ولا دغه شاوخوا 7 بجې راوځو دا 4 بجې 3:30 بجې وخت څه دا نن باران د لږ وخت دی روژې ته به دې سودا م اخیستې نه والله صحیح دی نه رښتیا ویم والله موږ هم راوځو مې زه سودا مودا که الله برابره کړي سار چای مې هم نه دی څکلی تا ته څه پټه کوم که نه مې زه خو یو چا ته بوی خو ته راته ښه ښکارې ځکه مې غږ در باندې وکړو بس الله دې ژوندی لره وروره چای مې نه دی څکلی بس که څو مرسته دې کړې وی چای مې ګوره ځواني خو ولا که په دې ارزي چې تا ته ووایم برګر خو 50 روپۍ کې یا تا کله وس کېږي بس دونه دې راکړی او چای مې څکلی وی زه نور مې معاف کړې ځه بس الله به درته درکړي زه به یې دغلته چېرته وڅکم سکه یو چا ته به زنګ وم که راغی راپسې موټر یې راوستو بس ستړی کړم کارتنونه پیاده راغلم نو بس چای پیسې دې که زړه نه ایستلي ریکه الله به بدله درکړي زنده باد زنده باد دا 10 روپۍ څو دې کار کړی رښتیا ویه والا دا هغه ده دا د کباړي پیسې دي دا څو روپۍ دي دا 1500 پیسې راځو ناست دا 10 روپۍ دې ما ته راکړې دا خو دا زړه کې دې څه ونه ګرځي دا مې داسې دی چې مثلا بده خبره ده اوس چا نه سوال کوې پوه شوې سوال مسله نه خدای دا د الله پر رضا به وي د الله پر رضا دې راکړې ولا منم دی دا روژې ته خو به تا سودا مخکې زه هم راوتی یم روژه به څنګه کېږي سودا هم تروسه اخېستی توکل په خدای ته روژې ته رسېږي خدای مهربان هغه شپې خدای هغه سار د چا باندې سار نه کوي شپې ته خدای ورکړي او که یو دم بیا خدای پاک غیب سودا درکړي بیا هغه هم شکر دی بیا الله رضا نه الله رضا او باران ته ګوره په دې باران کې و چا کار کړی موږ ته خدای الله پاک غیبي راکړې خدای دې مهربان دی البته رحم به یې تا بس زنده باد الله دې آباد لره سلامته اوسې چې به دا دې موږ ته راکړلې نو دې باندې به موږ چای وڅښو که نه صحیح دی انشاءالله تو خفه کېږې نه موږ سره دې هلته چای به وڅښو غریبانه بس خیر چې الله دې عزت وکړه ولا وږی ومه چای مې نه وڅکلی بل روژې ته سودا نشته مې زه خو روژې ته به سودا ولسي خدمت خو نشته انشاءالله چې زه دې آباد لره سلامته اوسې ته یې که دا شی دا شلګون دې بېرته درکړمه پوه شوې دې خو لږ راسه شاته راسي یو دوه درې څلور پنځه دا 15000 افغانۍ
تا 100 روپۍ د الله پر هزار کړې ما 15000 صحیح ده بدواوې کوه روژې ته د سودا مودا والا صحیح ده ورور مې السلام علیکم خدای په امان السلام علیکم